مصنف د هدايي فرمایي ک یو سره داسي وي چې هغه مونږ کوي او مخې ته داسي سره کېناوه چې هغه خبرې کوي یا اسې ناسته نو دا بجایز وي. او دلیل کې د ابن عمر حدیث راخسته دی چې هغه خپل غلام او شاګرد نافع خپل ځان ته مخې ته کېناوه او دا غینه به ستره جوړوله. نو دی کې دی خبرې ته اشاره شوه چې ته ستره د سړي نه هم جوړولی شي او که اوښ وغیره وي چې د نقصان نه محفوظ وي بچ او سفر دی هغې نه هم ستره جوړولی شي. او دې کې بل اهمه خبره دا ده چې ته مخکې د یو چا نه ولاړې او هغه په وروستو صف کې دی نو په کار ده چې ته پانسي په تا باندې لازم دی چې هلته کښېنې چې د هغه مونځ محفوظ پاتې شي. بعضې اوقاتو کې چې کله جمع وشي وروستو صفونو کې بعضې اوقاتو کې ډېر منځګزار داسې وي چې د هغوی نه څه مونځ تلي نو د هر چا شاته که یو مقتدي و چې هغه مونځ کاوه نو په کار ده چې ته ورته یو منټ به ایسار شي ته به د هغې ستره هم وګرځي د هغې د مونځ حفاظت به هم ستا د وجې نه وشي او نور خلک به د ګناه نه هم بچ شي. الله به تا ته مجر درکړي. نو که ته راتېرېدي او یو کس مونځ ته ولاړ و خلک د هغې مخې ته تېرېدو خطره وه نو بیا هلته کښېنه هغه ته مخې ته نور خلک به د ګناه نه بچ شي څوک به یې مخې ته نه تېرېږي او تا ته هم الله تعالی اجر درکړي او د هغه مونځ به محفوظ شي.